ګورې عزتمنو الله چې تا ته یو نعمت درکړی دی چې هغه هر څومره کوچنی وي چې یو اټانۍ یو روپۍ یو پاولی وي لا به هم قدر او عزت کوي په کم نظري به نه ورته ګورې شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب فرمای چې زما بابا جان مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله یو ورځ روان و زما ورور هم ورسره و زما د ورور سه یوه انۍ لس وله پخوا د انا و پاولی و اټانۍ و دا شیان ول وایي انا ځینې لس وله وایي هغه دا وګڼل چې دا معمولي شی دی شپه هم د اوس په چیرې پیدا کوې وایي زما بابا جان مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله په پوسو چې یو شی لسه وي پوښتنې ځینې وکړه چې څه شي لس هغوی یو انه رسې لس وله نو ول خو پسې وګرځه ول شپه ده دا یو معمولي شی هم دی مفتی صاحب ورته وفرمایله چې ګوره دا معمولي شی پسې هم یې څه وګرځه داسې صرف نظر یې مه ګڼه دا د الله یو نعمت دی تا ته درکړی دی که ته داسې بېغي ورسره بېغوري ورسره وکړې بې پروایي ورسره وکړې بس باک نه پکې دا خو د نعمت په ناشکري کې راځي کم سے کم یې څه خو پسې وګرځه چې تا د یو شی وګڼې دا د الله د نعمت په نظر دې ورته وکتل اوس ګوره پر دا معمولي شي هغه داسې تنبیه ورکړه نو د دې څه دا معلومیږي چې الله تا ته یو نعمت درکړی دی چې یوه انه وي هم به د قدر په نظر ورته ګوري چې هر شی وي که ستا د لاسه ووتې خوابدیا پسې ښکاره کوه پریشاني پسې ښکاره کوه دا یې مه وایه چې دا معمولي شی دا دوی پروا نه لري انا لله و انا الیه رجعون وایه نو چې ته د نعمت شکر ادا کوې الله فرمایي چې زه به تا ته نور درکوم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که د نعمت نه شکري کوې زه به تا ته سخت عذاب درکړم نو د دې څه دا معلومیږي چې هر څومره کمزوري څه کمزوري شی الله تا ته درکړی وي خو د هغه قدر به کوې د عزت په نظر به ورته ګورې او بې غوري به نه ورسره کوې بې پروایي به نه ورسره کوې نو ځکه بیا به الله تا ته نور نعمتونه درکړي نو که د نعمت نه شکري کوې بې غوري ورسره کوې بې پروایي کوې نو الله به هغه هم څه واخلي